بی بی آسیه ورته یې ظالمه ستا نه غټ ظالم بل نشته غټ ظالم ستا نه بل شته دی نه ما په خپلو سترګو باندې ولیدل چې هغې ماشومانو له فرشتو اوبه راوړې ورکولې ما ته الله وښول ای ظالمه ستا په هغې باندې رحم رانغې ورته وایي ته د الله نه نه یریږي وی کوم الله وی هغه الله چې د موسی علیه السلام رب دی او د هارون علیه السلام رب دی وی ولې ښځې ته یې منې څه وی زه یې منم زما په هغه الله باندې ایمان دی وی ما نه منې وی ته خو رب نه ته پس رب یې رب هغه دی چې چاته محتاج نی صمد ذات ته خو چې راشې زما خوشامندې کې زه راته یم کښېنه کښېنې زه راته یم پاسه پاسې ما ته لږې مینتونه کې ته څنګه رب یې لاس یې ورله نه ورته ډېره زیاته په مینه باندې کړې وه ډېره زیاته یې خوښه وه ځکه ښځه یې په مینه یې کړې وه لاس یې ورله نه ورته او د قهر او د غوسې په حالت کې خلکو ته وایي چې د موسی علیه السلام سحر او جادو کور ته را دننه شوی دی ښځې مې په ایمان راوړي دي اوس به څه کوو هغوی ورته وی قرباني به ورکې ښځه به هم وجنې او که دا ښځه دې مړه نه کړه کار بالکل نه کېږي دا به هم وجنې نو څه چل یې وکړه ظالم دا خپله ښځه یې راوسته بی بی آسیه بار ته یې راوسته ورته یې وی په مینه مې کړې ما ته ډېره زیاته ګرانې په ما باندې ایمان راوړو د موسی علیه السلام را پرېږده ګنې وجنم دی ورته یې وی چې څه دې خوښه یې هغه راسره وکړه هغه پرېښودل نشته ورته یې وی د دې دومره خلکو په مخ کې به درنه جامې وباسم بربنډه به دې کړم وایي چې څه کې راسره وکړه هیرونو د ښځه نه مرګ ښه دی خو چې د سړو په مخ کې هغه بې حجابه کې دا ډېره ګرانه ده د هغې بی بی آسیې نه چې د ګل په شان خشته وه هغې اپنا جامې کمیس پرتوک د هغې زمانې چې کم لباس و هغې یې تیوخ که هغې یې بربنډه کړه او په ځمکه باندې سملوله او دا غټ غټ میخونه دی وله په لاسو خپو باندې وویل ورته ویې سی دغې بنګلې ته وګوره دا بنګله درنه پاتې شوه ستا په ګوته باندې به خادمان ستا په اشاره چلیدې ټول ورځ به ستا خدمتونه کول دقه بنګله درنه پاتې شوه زه درنه پاتې شوم بادشاهي درنه پاتې شوه دې وخت کې هم درته مینت کوم چې سمه شه هغې ویې نه زما په موسی علیه السلام په رب باندې ایمان دی بس موسی علیه السلام د الله پیغمبر د هغه په رب باندې مې ایمان دی وایي نه سمېږي وایي نه کسانو ته وی دې سره ما ډېر ښه کړی دی دا ما په محل کې لویه کړه او د دې چې کوم په اشارو باندې خلک چلیدل نن دا زما خلاف ته مضبوطه سزا بوله ورکو وی راوړی نری چاړې او پتري د هغې زمانې نری چاړي پتري راوړل او د بی بی آسیې د وجود نه پې سرمن په جمدونې لرکی لکه د میخې نه چې خلک سرمن لرکوي دقه رنګ ظالم د هغې نه سرمن لرکوي هغه دا بړانګې او دا چغې وایي یا ظالمه مه کوه دې ورته وایي نه یا به ما منې هغه پرېږدې ګنې دا چل به در سره کوم وایي ستا منل خو نشته د هغه هغې عجزې نه په جمدونې باندې سرمن لر کړه مرچکي راوړل مرچکي او په دې وجود باندې ودړل هغې چغې والې چغې او په هغې حالت کې د هغې نه سوخته دومره ظلم چې د هغې څه اندازه نه وه ښه ورته پته وه چې موسی علیه السلام دا د الله پیغمبر دی ښه ورته پته وه ښې الله منه ورته پته وه ښه ورته پته وه لیکن کبر او غرور په مخ اخیستی و